وای کنا چې چرته ډبي نو الته ادبي خدا خبر راته ټیک نه ښکاري زهیره موډ دې ښه نه دی خیر خدای کنا بابا مالا ګران بیٹ والا په 2000 روپۍ چې کېږي زه ورکشه نن یا پاسو باندې د کرکټ کوه کنه خلک په رزق پسې اړین نو تاسو ټک ته مستی وچودئ الله هم ځان له چرته تباه که نه بابا که دغه بیټ ترې راروانه غوستو د سره سکول ته نه ځم لک راپسې خاندې وای د نیسمن بچی پلار دی د لسې بیټ هم نشي اخیستی ستاسو د لاس هم د پلار لیونی شي ابروز پې بل چرته چې کم دی نو په 60,000 روپۍ لپټاپ واغستو اوس ټوله ورځ ګیمونه کوي او کتاب خوړو پېژنیم نه خو نور به څه وکئ مونږ به په شرمونو وشرموئ ستاسو نه به نور هېڅ هم جوړ نه شي خو بس پولی به خرڅوئ نو ماشاءالله نیمبوان خو ډېر مزدار دي سجاده بچې ولې بابا امی ته خو نشم ویلی راته بیا قاریږي هغه بل احمد مې سره کمپیوټر ته ګیم ته نه پرېږدي نو که ماله موبایل والې زه ډېر بور کېږم یا بچې سبق وایا او د خیره سره چې لوی سړی شي او غټ افسر شي او په مزو دې سر شي نو دا ټول څیزونه به ستا د خپله په خپله راځي هغه هوښیاران وایي که نه وایي اول وخوره د ځان غوښې او بیا وخوره د ښکار غوښې بابا دا نصیحتونه صرف زما دپاره دي احمد له د کمپیوټر اخیستی دی ابل له د لیپټاپ اخیستی دی هغه پې ګیمونه کوي د هغو په مزو سر دی او د ځان دا غوښې به صرف زه خورم ماله به موبایل اخلي نو که دا ځمکه اسمان ته ځي او که اسمان ځمکې ته راکوزېږي خو ماله به موبایل اخلي زه نور سکول مول ته نه ځم کتابونه او کاپیانې به مې په تنور کې سېځلي نور خبر نه یم یاره دا سجاد هم ټیک وایي واقعي هغه یو له مې کمپیوټر اخیستی دی او بل له مې لیپټاپ اخیستی دی او ده له مې هېڅ نه دی اخیستی په ده کې به خامخا د بغاوت سکروټه بلیږي ځکه چې زما د طرفه د ده سره فرق کېږي نو ده له موبایل اخیستل پکار دي یا سړیه ما ته ویل دا به چیرې دومره مست ماده ته وه دا به چیرې که پلاران دي ښه خو هغه شیرو دی چې کور ته راشي د بچو نه یې سوځي د هغه بچو هم دا نخرې کولې خو چې یو څو ورځې ول د مخونو نه کوترې پاسولې نو اوس هم د مسلمانان دي ګوره ښاپیری ما د شیرو سره مه سموه هغه خو انپړ سړی دی ټول عمر یې ګډې وبېزې ساتلي دي او په پټو کې غوښو کې راټول کړي دي دا نه وایم هر څه چې کړي دي ډېر ښه یې کړي دي خپل بچي په نره ساتلي دي خو دا د وهلو ټکولو او دا د باوهلو دا کار یې نه دی دا مې نه دی خوښ د وړو نه دا سپېړې زه هم ایستی شمه خو دا کار راته د سړیتوب کار نه ښکاري دا په ماشومانو کې بې زړهتوب پیدا کوي احساس کمتري پکې پیدا کوي په هغوی کې اعتماد ختموي د هغوی نه ذهني غلامان جوړوي ګوره ښاپیری ځان په خبره پوهې که بچي هم داسې پکار وي چې مور او پلار د هغوی ناز او نخرې وړي چې مور او پلار د بچو ناز او نخرې نه وړي نو نور به یې څوک وړي چې مور او پلار بچو له ډاډ او حوصله نه ورکوي نو دا نور خلک او دا ظالمه معاشره خو به ترې په ولاړه سرمن وباسي څه خدای دې ورته ټینګ کړو دې پلارانو ته ورشه پسې راوړه خپله یې راوړه چې مازغه خراب دی بابا زه په خپله به یې راوړم هغه مور خبره یې ټیک ده چې دا بچي نه دي دا پلاران زه یاره ماشوم دی نه پوهېږي په خپله مرضۍ باندې انکار وکړو یو ورځ به داسې راشي چې په خپله مرضۍ به زما خبره مني او زما خبرې ته به ټیک وایي دا زما پلاران نه دي دا زما ملګري دي او بچي هم داسې پکاري
لکه د همزولو سړي ته هره خبره ښه په ډاګه ډګلی کوي ځم چې د دوی ډیمانډ پوره کم قرضدار به کوم ځان به ګاڼه کوم خو د دوی هره مطالبه به پوره کوم وعلیکم سلام څنګه دی سجاد بچې داسې چل دی که نه چې موبایل مې درله راوړو ښه اوس خو خوشحاله یې که نه خوشحاله ته زما خبره منې زه هم ستا خبره منم زنده باد منم دی زبردست بابا زه د نورو هلکانو په شان رټۍ نه لګوم زه به کانسپټ کلیر کوم او انشاءالله به کلاس کې به فسټ راځم او که رانلم غټ بې غیرته به یم منم دی بچې زبردست زه د ټپوس بچی نه یم زه د باز خان زوی یم او لکه د باز به په دنګو دنګو غرونو پرواز کوم د سپو بچو ما تاسو ته نه ویل چې غوی مې به نه کوئ مازغه به نه خرابوئ راشه لږه دی خوا وځه بچې به موړ ساتئ پټ به یې ساتئ او په ادب به یې ساتئ چېرته ډبي هلته ادبي سلام علیکم شیرو وعلیکم سلام څنګه یې ښه زه خپه خپه شیرو وروره ولې یاره چې اورم د پاس خان زوی غټ افسر شو لور یې ډاکټره شوه بل زوی بل څه بلا شوه او ما د خپلو بچو چمړې ایستې وې او ایستې جوړ نه شوه ځکه خو باز خان ډېر زیات په ټره پره کې ګرځي او دا خبره دې صحیح ده هغه به وې لکه بچي د چرګانو په ټوکرۍ کې مه لویه وهې هغه ډېر هوښیار سړی و هغه به وي بچو له دومره ازادي ورکوئ چې د هغه د خپل ژوند فیصلې پخپله کولی شي او نتیجه یې ستاسو د وړاندې ده زما خبره په کولاو غوږونو اورئ زما په شان پلار جوړ نه شئ په خپلو بچو باندې ظلم ونه کوئ په مینه محبت ورسره ژوند تیر کوئ چې څه ترې جوړ شي